اخر عافیه صدیقي داسې څه کړي دي چې امریکا ورته شپږ اتیا کاله سزا ورولې ده او له تیرو شلو کالو څخه د امریکا په زندان کې ساتل کیږي. د پاکستان په شمول ډیرو اسلامي ملکونو له امریکا څخه د عافیه صدیقي د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده، خو امریکا نه غواړي چې هغه راخوشي کړي او د امریکا په زندان کې یې زنداني ساتلې ده. د امریکا لخوا د ډاکټر عافیه صدیقي د نیول کېدو په اړه خلک رنګارنګ خبرې کوي او افواوې خپروي، خو ډیر کم داسې خلک دي چې هغوی دې په دې حقیقت پوه شي چې امریکا دغه پاکستانی ډاکټره په افغانستان د بګرام په زندان کې زنداني او بیا وروسته یې امریکا ته یوړه او له تیرو شلو کالو څخه هلته په امریکا کې ساتل کیږي. ډاکټر عافیه صدیقي د دې اسلامي نړۍ داسې ذهینه او نابغه ښځه ده چې په راتلونکي 1500 کاله کې به هم داسې یوه ذهینه او تکړه ښځه په مسلمانانو کې پیدا نشي. عافیه صدیقي په 1922 کال د پاکستان په کراچي ښار کې زیږېدلې ده چې بیا وروسته په 1990 کال کې د لا ډېرو زده کړو لپاره امریکې ته ولاړه. ډاکټر عافیه صدیقي په امریکا کې د نیرو په بخش کې پی ایچ ډي وکړه او خپل ریسرچ یې په ډېره بریالیتوب سره سرته ورسول چې د دغه ریسرچ په دوران کې دې ته $15,000 هم انعام ورکړل شو. امریکایانو به چې دې ته کوم قسم ریسرچ هم ورکړ نو هغه ریسرچ به دې دومره وړاندې او مخته بوت چې خپل امریکایان او د نړۍ لوی لوی ساینسدانان به دې ته حق حیران وو. اخر د دې خپل دغه تکړهوالی او د دې دغه تعلیمي استعداد دې ته بلا وګرځېدل. ډېر خلک د عافیه صدیقي په اړه داسې هم وایي چې هغې داسې یو نوکلیر بم فارموله تیاره کړې وه چې په دنیا کې یې ساری نشته. نو همدا و چې عافیه صدیقي ته د دې دغه تعلیمي استعداد او همدا پوهه بلا وګرځېده او امریکایانو هم په دې سترګې خښې کړې او غوښتل یې چې همیشه یې د سار لاندې ونیسي. عافیه صدیقي په 2002 کال کې له امریکا څخه پاکستان ته راغله او غوښتل یې چې دلته په پاکستان کې له خپلو بچو سره وخت تیر کړي، خپل بچي وروزي، پاکستان او اسلام ته هم خدمت وکړي. خو له بده مرغه په هغه وخت کې په پاکستان کې د پاکستان د فوز مشر پرویز مشرف حکومت و. په 2003 کال کې عافیه صدیقي د خپلو 3 بچیانو سره اغوا کړی شوه. ډیر وخت د عافیه صدیقي هیڅ درک هم نه و، خو وروسته بیا د ډیرو مزاحمتو او ډیرو احتجاجونو په پیل کې عافیه صدیقي په 2009 کال کې د افغانستان د بګرام په جیل کې را پیدا شوه چې دلته په پاکستان کې اغوا کړی شوې وه. امریکایانو ته یې تسلیم کړې وه او هغوی بیا ډاکټر عافیه صدیقي د افغانستان د بګرام جیل ته منتقل کړې وه. د بعضې رسنیو په وینا ډاکټر عافیه صدیقي سره به په بګرام کې داسې ظلم او زیاتی کېدی چې د انسانیت په تاریخ کې چا نه و کړی. له هغې سره به له 10 څخه تر 15 کسانو هره شپه جنسي زیاتی کول او دا هم ویل کېږي چې هلته د بګرام په جیل کې به نارینهو د شپې لخوا د دې له چیغو څخه خوب نه شوی کولی چې بیا وروسته هلته د بګرام په زندان کې نارینهو زندانیانو د دې د چیغو او بغارو څخه تنګ راغلي وو او د احتجاج په ډول یې 6 ورځې خوراک او څښاک ونه کړ او د زندان له انتظامیې څخه یې وغوښتل چې دغه کوم ظلم تاسو په دغه ښځې باندې شروع کړی دا ونه دروئ نو موږ به هیڅ هم خوراک او څښاک ونه کړو. خو خبره لا دلته ختمه نه شوه. په 2008 کال کې امریکا را ولاړه شوه او یو ګیم یې جوړ کړ. هغه ګیم یې داسې جوړ کړی و چې په افغانستان کې یوه ښځه وه، د پردې شاته پټه وه او امریکایي فوزیانو خپله اسله ایښې وه. دغه ښځه را دننه شوه او د امریکایي فوزیانو اصلي ته یې لاس کړ او په امریکایي فوزیانو یې ډزې وکړې چې په ځواب کې امریکایي فوزیانو هم ډزې پرې وکړې چې په نتیجه کې ډاکټر عافیه صدیقي ټپي شوه. د دې ډرامې نه وروسته هلته په امریکا کې په 2010 کال کې په ډاکټر عافیه صدیقي باندې 6 دروغجن کیسونه جوړ شول چې دې ته د دغو 6 دروغجنو کیسونو په بدل کې په امریکا کې د 80 کالو لپاره زندان ته واستوله او په دغو مقدمو کې دا یوه نړیواله ټروریسته معرفي کړه. له 2010 کال څخه تر اوس 2023 کال پورې له ډاکټر عافیه صدیقي سره د خپلې کورنۍ هیڅ یو غړي هم ملاقات نه و کړی چې اوس له تیرو 3 ورځو راهیسې د ډاکټر عافیه صدیقي خور فوزیه صدیقي امریکا ته تللې او له خپلې خور سره ملاقات کړی دی، خو دا ملاقات هم نیمګړی و. دوی ډاکټر فوزیه صدیقي نه و پرېښي چې له خپلې خور عافیه صدیقي سره لاس میلاو کړي او یا هم د عافیه صدیقي د بچیانو او د هغې د کورنۍ په اړه پوره معلومات ورکړي. قدرمن دوستانو، زموږ د دې ویډیو یوازینی مقصد همدا و چې د ډاکټر عافیه صدیقي د کیس په حقیقت ځان پوه کړو او همداسې باید موږ د خپلې مسلمانې خور مدد او کومک وکړو.
که نور مو څه د وسه نه نو دغه ویډیو تر نورو مسلمانانو ور ورسوئ چې تر څو د دې تکړه او بهادري خور په اړه معلومات ترلاسه کړي او هر مسلمان ورور او خور د دې پر خلاصولو کې پوره مرسته وکړي. ډیره مننه چې په ویډیو کې تر پایه راسره پاتې شوي. د نورو داسې تازه او په زړه پورې مطالبو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.